جاپان له افغانستان سره سلګونه زره ډالر مرسته اعلان کړې. بلخوا له کندهار او بلخ څخه منځنۍ او لویدیځې اسیا ګڼو هیوادونو ته د افغانستان د یو مهم توکي صادرات شوي دي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتموندو لیدونکو ستړي مه شئ. د روغتیا نړیوالې ټولنې د افغانستان څانګې خبر ورکړی چې جاپان د افغانستان روغتیايي برخې د ملاتړ په پار 240 زره امریکایي ډالر مرسته ورسره کړې ده. نوموړې ټولنې د دوشنبې پر ورځ په یو راپور کې د دغې مرستې هرکلی کړی او ډیره کړې ده چې په دې سره به په بیړنیو حالاتو کې د راستنېدونکو زیانمنو ماشومانو او ښځو لپاره بیړنۍ روغتیايي چوپړتیاوې برابرې کړي. له دې مرستې سره هممهاله په کابل کې د جاپان سفیر ویلي هیواد یې د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی او هڅه کوي چې د دوی لپاره د روغتیايي خدمتونو د پیاوړتیا په برخه کې له نوموړې ټولنې سره نوره مرسته هم وکړي. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت خبر ورکړی چې په روان 1429 سپوږمیز کال کې له بلخ څخه تر 2 میټریک ټنه زیات شات صادر شوي دي. دغه وزارت ډیروي یاد شات ازبکستان، ترکیې، متحده عربي اماراتو او یو شمیر نورو عربي هیوادونو ته صادر شوي دي. دا خبر داسې مهال ورکړل شوی چې روانه اونۍ د کندهار د کرنې ریاست هم خبر ورکړی و. سږ کال په کندهار کې د شاتو تولیدات 50 میټریک ټنو ته رسیدلي چې د تیر کال په پرتله نږدې 40 سلنه زیات شوي او له ګڼې یې 2.5 میټریک ټنه ایران، متحده عربي اماراتو، عمان، ترکیې او یو شمیر نورو هیوادونو ته صادر شوي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.